السلام علیکم د پی ټی وی بولان پښتو خبرونو سره زه یم الیاس کاکړ. لومړی نن د خاص خبرونو سر ټکي. وزیر اعظم محمد شهباز شریف د 4 څخه تر 8 جون ترمیان د چین سرکاري دوره کوي. په دوره کې به چینی صدر او چینی وزیر اعظم سره ویني. د وزیر اعظم محمد شهباز شریف تر صدارت لاندې د چین د دورې په هکله د جاج غونډه وسوه او وزیر اعظم ته د چین د دورې د تیاریانو په هکله معلومات ورکول سو. د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د برطانوي هم منصب سره په لندن کې په لیدو کتوګي د برطانیې او حکومت پاکستان ترمیان په لیټر اف انټینټ باندې لاسلیک وسو. د فوج د سرمشر جنرال سید عاصم منیر سره د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر په جنرال هیډ کوارټر راولپنډي کې ولیدل. او اوس بشپړه خبرونه. وزیر اعظم محمد شهباز شریف به د 4 څخه تر 8 جون ترمیان د چین سرکاري دوره کوي. په دوره کې به چینی صدر او چینی وزیر اعظم سره ویني. وزیر اعظم محمد شهباز شریف د چینی کارپوریټس کمپنیانو او سرکاري محکمو د سرمشرانو سره لیده کاته هم د شیډول برخه ده. وزیر اعظم به په چین پاکستان بزنس فورم کې و سرمایه لګونکو ته د وینا سربیره د اقتصادي او زرعي ځایونو دوره هم کوي. د وزیر اعظم محمد شهباز شریف تر صدارت لاندې د چین د دورې په هکله د جاج غونډه وسوه. په غونډه کې وزیر اعظم ته د چین د دورې د تیاریانو په هکله معلومات ورکول سو. وزیر اعظم د چین صنعت ته په پاکستان کې د صنعتو د لګولو ترغیب ورکول او بزنس ټو بزنس لیدو کتو په هکله جامع منصوبه د جوړولو هدایت وکړي. وزیر اعظم محمد شهباز شریف وویل چې حکومت به د چینی صنعتکارانو او سرمایه لګونکو هر ممکنه اسانتیاوې ورکوي. د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د برطانوي هم منصب سره په لندن کې په لیدو کتو کې د برطانیه او حکومت پاکستان ترمیان په لیټر اف انټینټ باندې لاسلیک وسو. په دا مهال د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی وویل چې ال ای او د غیر قانون ګډه کولو د مخنیوي او د نشئی شیانو د مخنیوي سربیره د سختو جرمونو په لټنه کې مرستیال وګرځي. د فوج د سرمشر جنرال سید عاصم منیر سره د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر په جنرال هیډ کوارټر راولپنډي کې ولیدل. په لیدو کتو کې د سیمه ایزه امن او ټینګتیا په ملتیا د ګډې دلچسپي په چارو باندې تفصیلي خبرې اترې وسوې. په دا مهال د فوج سرمشر د آذربایجان سره د پاکستان زاړه او د ورورګلوي تعلقات د نور وده ورکولو باندې زور ورکړي. د دفاع او سلامتیا په څانګو کې د مرستې د غیر متزلزل ارادې غبرګون یې وکړي. د بلوچستان د کورنیو چارو صوبایي وزیر میر ضیا لانګو او د ډي آی جی سی ټي ډي اعتزاز ګورایا په کوټه کې ګډ خبري کانفرنس په کولو ویلي دي چې په ګوادر کې د مزدورانو په وژنه کې بوخت 2 ملزمان ونیول دي. د تفتیش په دوران کې ملزمان د جرم اقرار په کولو په تربت کې د بېدرده وژنې اعتراف وکړي. د بلوچستان د کورنیو د وزیر ویناوه چې غریب مزدور وژنه د حقوق جنگ نه دی. موږ په زلزل په دې پیښو کې د باندې قوتونو د لاس لرلو په ثبتولو په ګوته کړي. په بلوچستان کې به زراو کسان د ترهګرۍ ښکار سو. ترهګر به په ناوړه ارادو کې کامیابه کېدو ته نه پرېږدو. د ترهګرۍ په ضد جنگ د خپلو ژواکونو وژه په وژه ولاړ یو. د وزیر اعلی بلوچستان دریځ څرګنده ده چې دا د حقوق جنگ نه دی. د قام پرستي په نوم د خلک د ترهګرۍ دپاره وبوژنول سو. د کورنیو چارو وزیر ضیا لانګو وویل چې د هیواد د امن او ټینګتیا په ضد منفي پروپاګنډا هیواد ته بدنامولو هڅه ده. ترهګرۍ ته بېلابېل نومونه ورکول سوي دي. ورانکاران چې په کوم شکل کې هم دي نه به یې زغمو. ډي آی جي سی ټي ډي اعتزاز ګورایا هم په خبري کانفرنس کې د ترهګرۍ د ختمولو د ارادې غبرګون په کولو ویلي چې د بلوچستان په مکران ریجن کې د بي ال ای بېګناه شهریان نقشه کړل. د ټولو ادارو په ګډه کړنلارو د شواهدو په بنیاد ملزمان بنیول کامیابه ترلاسه سو. سی ټي ډي به په صوبه کې د امن او امان د ولس د ځان او مال ساتنې دپاره خپل کردار ادا کوي. په صحبتپور کې د نادرا زونل ډیپټي ډایرکټر علي شیر جمالي په خلاصه کچارۍ کې ولسی شکایتونه واوریدل.
د خلاص کچاري بنیادی مقصد د کامی شناختی کارت په ترلاسه کولو کې د مشکلاتو ازاله کولو په خلاص کچاري کې د خلکو په لوی شمیر کې ګډون درلودي او په شکایتونو یې زونل ډیپټي ډایریکټر خبر کړی. د ګوادر پوهنتون د شپږم اکیډمیک کونسل غونډه د وایس چانسلر پروفیسر عبدالرزاق صابر په صدارت کې وسوه. په غونډه کې د تعلیمي نظام نور اثر لرونکي جوړولو د پنځم اکیډمیک کونسل د پریکړو توثیق او د پوهنتون د انتظامی او مالی معاملو جاج واخیستل سو. پولیو علاج نه لرونکي او د ټول عمر د پاره معذوري ده. په خوزدار کې د پولیو د ساسکو د هرزشت او ټولنه کې د پولیو د ساسکو په اکله د خبرتیا د ودی په اکله سیمینار وسو. سیمینار د ولسی ټولنې د ولسی خیر شګړي د تنظیمونو د نمائندګانو وینا و چې د پولیو ساسکو په اړه ټولي افغاني بے جواز او بے بنیاد دي. د روغ سباوند د فاره زموږ د پولیو د ساسکو ارزښت نظر انداز کول نه دی پکار. د کوټي الکتریک سپلای کمپنی د مجموعي کارګردګي په اکلا په کوټه کې د کیسکو ایگزیکټیو افیسر شبکت علي وهیلی دي چې په ټوله صوبه کې په ټول اپریشن سرګلز و صارفین ته بیل ځنډه بجلی د ورکولو د پاره ګامونه اخیستل کیږي. د ګرمۍ په سخت کې د زیاتو په سبب د صوبې په ټولو سیمو کې د لوډ شیډینګ وخت کم کړل شوی دی. د کیسکو لخوا انتظامی تکنیکی او کمرشل بجلی استعمال نظر کې بساتلو د لوډ شیډینګ په وختونو کې شیډول ترتیب کړل شوی دی. د ایگزیکټیو افسر کیسکو ویناوه چې د بجلی د غلا د مخنیوي او بیلونو ادایګي د لپاره محکمانه کاروایان هم هغه رنګ روان دي. ورځ او شپه په مهنت سره په ټولو ضلعو کې او تحصیل ایډ کوارټرز کې 411 زری پیډران ته سبسټي لوزنامې لاندې بجلی ورکول کیږي. د کیسکو حمله د یواد د ترقی د لپاره پخه اراده لري. په کوټه کې د پولیو د ساسکو ارزښت څرګندولو لپاره د هټ د نندارې تنظیم وکړل شو. په ننداره کې د پوهنتون د لوستونکو فنپارې شول شوې وې. رپورټ کوي د کوټې څخه اسرار احمد. पोलियो आज भी बलूचिस्तान में एक बड़ा चैलेंज है। पोलियो एंड वैक्सीनेशन के मौजू पर पोलियो आर्ट एग्जीबिशन कोयटा में हुई। नुमाइश का मकसद लोगों को ये बताना था कि पोलियो वैक्सीन के महज 2 ड्रॉप्स सेहतमंद मुस्तकबिल की जमानत है। नुमाइश में 30 से ज्यादा नौजवान पेंटर्स के आर्ट के रवायती मीडियम्स वाटर कलर, ऑयल पेंट, ब्लॉक आर्ट और चारकोल स्केच समेत प्रिंट मेकिंग टेक्निक से बनाए 50 फनपारे रखे गए। पोलियो के खतरात, बचाव और वैक्सीन की अहमियत को उजागर करने के लिए नुमाइश का एहतमाम ब्यूटम्स यूनिवर्सिटी ने किया। पोलियो को खतरनाक समझने की बजाय वायरस से बचें, पोलियो की वैक्सीनेशन करवाएं। इमेजिनेशन कार्टून के जरिए से दिखाया है इस अंदाज में ताकि वो पोलियो पिए, इस वजह से ये पैगाम मैंने बच्चों के लिए दिया है। सिविल सोसाइटी और आर्ट के शौकीन लोगों की बड़ी तादाद नुमाइश में पहुंची और नौजवान फनकारों की कोशिशों को सराहा। हमारी कोशिश है कि हम जो है पाकिस्तान में एक लोगों को सेहतमंद बनाएं। पेंटर्स हैं जिन्होंने ये पेंटिंग्स बनाई हैं और जो उनका मकसद है वो यही था कि पोलियो की इरेडिकेशन में जो मैसेज वो देना चाहते हैं पेरेंट्स को और बच्चों को, वो ये है कि पोलियो के कतरे आपने ज़रूर पिलाने हैं। आर्ट के फनपारों में पेंटर्स की कोशिश रही कि ये उजागर किया जाए कि एक पोलियो से मुतासरा बच्चे को किस ज़हनी करब से गुजरना पड़ता है। जरा सी गफलत वालिदैन के लिए जिंदगी भर की कितनी बड़ी अजियत बन जाती है। इसरार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कोयटा। په ټول بلوچستان کې په موسم په دې ورځو کې سخت ګرم دی. د 24 غنټو په دوران کې هم د صوبې په زیاتره سیمو کې د 24 درجه تر 40 درجو پورې و. د موسم حال راشي د کوټ څخه عزیز مری. बलूचिस्तान में गर्म मौसम की शिद्दत बरकरार है। गुज़श्ते 24 घंटे के दौरान भी सिब्बी बदस्तूर 49.5 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ गर्म तरीन इलाका रहा। 40 डिग्री टेम्परेचर के साथ लसफेला भी शदीद गर्मी की लपेट में है। रक्षण डिवीजन के सहराही इलाकों में दारबंदीन का दर्जा हरारत 45, नौकुंडी 42 और खुजार में पारा 39 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। सूबे के दीगर इलाकों की तरह मकरान कोस्टल बेल्ट पर भी दिन के औकात में गर्मी की शिद्दत 4 से 5 डिग्री तक बढ़ गई है। 24 घंटे के दौरान गवादर और पश्चिमी 44 डिग्री के साथ साहिली पट्टी पर गर्म तरीन शहर रहे। साहिली शहरों में जीवनी का दर्जा हरारत 41 और माड़ा का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड हुआ। शुमाल मगरब के इलाकों में लोरलाई 38, चमन और जो 35, पशीन और कोयटा 34, जबकि मुस्लिम बाग का टेम्परेचर 32 डिग्री तक रहा। सुबह के निस्बतन ठंडे इलाकों में कलास ज्यादा से ज्यादा 29 और कम से कम 14, जबकि ज़ियारत का दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा 27 और कम से कम 8 डिग्री तक रहा। अजीज मरी, PTV न्यूज़, कोयटा।
او اوس په پای کې تاسو وګورئ د بلوچستان د بیلابیلو سیمو د موسم حال او مشترک اجازت د لوی الله پامان.